صالح ملا یعقوب ته زموږ د ورکولو ارمان دی پلار هم ګور ته یوړ. د افغانستان د پرځول شوي جمهوري نظام لومړي مرستیال امرالله صالح د طالبانو د دفاع وزیر مولوي یعقوب مجاهد ته په خطاب کې ویلي چې د طالبانو پر ضد د مقاومت کوونکو د له منځه وړلو خوب نه ویني. ملا یعقوب مجاهد په وروستیو کې د یوه مکتوب له لارې د خپل وزارت منصبینو ته امر کړی چې د طالبانو خلاف د مقاومت کوونکو له نوم اخیستو د ډډه وکړي او دوی ته د یاغیانو کلمه وکاروي. صالح بیا نوموړي ته په خطاب کې ویلي چې ملا عمر هم دغه ارمان خپل بېنومه بېنښانه ګور ته ورسره وړی دی. صالح زیاتوي چې د طالبانو خلاف مقاومت د افغانستان د بیخ ملت هویت دی او دا ملت هیڅکله اسارت نه مني. هغه په دې اړه وړاندې زیاتوي د هندوکش ملا نه ده راټیټه شوې او هیڅکله به هم راټیټه نه شي. بادار دی په دې ښه پوهېږي. امرالله صالح د طالبانو خلاف په پرله پسې توګه ورته لیکنې کوي، خو ټولنیزو شبکو کې د یو شمېر مخاطبانو له تند غبرګون سره مخ کېږي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د امرالله صالح د څرګندونو په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک کړئ، لایک او چینل سبسکرایب کړئ.